پر نړۍ غواړو سرلوړی او اوچت افغانستان پر نړۍ غواړو سرلوړی. سلامونه، مینه او درناوی هیوادوالو، ستړي مه سئ، روغتیا مو غواړو. د جلال آباد په ښار کې یو، دغلته غواړو نن ورځ له هیوادوالو سره خبرې اترې ولرو چې د جلال آباد د اوسېدونکو جمعه څه ډول تېرېږي. دوی زیاتره په کومو لوبو، ګیمو او چکرو باندې مصروفه وي. تاسې زموږ ملتیا وکړئ. خیر کنا لرو پیاوړی اقتصاد او لوړ مینال، خیر کنا لرو پیاوړی. والله موږ به نن د خپل زور معلوم کړو. ځینې خلک خو وایي چې یاره له تنې وړوکی یې، د دوی په اصطلاح باندې خپل زور به معلوموو. اوس وهمې ای بسم الله الرحمن الرحیم. څو ستا زور اوس معلومیږي چې هر څه تر اوسه لا نه ده معلوم؟ او تر اوسه نه ده معلوم شوی، اوس هلته ضربه روانه ده. زموږ وزن وګورئ چې موږ څنګه ستا وزن چې دی 5434 دی. ډېر د لږ د موږ ته خو وضعیت نه معلومېږي. دا ښه ده، گزاره کوي. دونه زورور هم نه یو که نه؟ او دومره زور. زما په سینو سال که چا جنجال را سره کوی ښه بکس یې وهلی سم. او بلکل، ولې نه. ستړی مه سې وروره، جوړ یې تکړه یې. اوس څنګه د بکس به تا ووم یو ما ووهسې درک معلوم سي. ځان خو ځان مړ کوې که نه؟ ولې اوس ته بدماشې سي تمام ځای ونې که نه ولې ما خو سي زور معلوم سي. اوس ما یو بکس ووایه هغه د تر 500 ورسېدی، تا خو سي 400 باندې وومه مړ کېږي. موږ خو بکسدان خو نیسو که نه، خو ټول بکسدان دي که باغ کې څکه راځي. وطنه ته را مخکې څه زه پهلوان یم، زه به ستا د څو کتاب ونه لرم. مجبوره یې بیا به ته څوک وایې زه به لغته. نه باید چې موږ لغتې او سکونه ونه وو مینه ورکړو. دا خو د بدماشۍ نه دي، بس دا د تفریح دا تفریح ځای ده. ستا نوم؟ زما نوم صلاح الدین دی. صلاح الدین جانه څنګه یې؟ شکر خیر دی. صحت دې ښه دی؟ بخیر. دلته د کوم ځای اوسېدونکی یې ننګرهار؟ خو د کونړ د چپې درې اوسېدونکی یم، خو دلته تفریح مې راغلي. وایي والله دا مو ښه کار کړ. موږ له کابله راغلی یاست، تاسې له کونړه راغلی یاست. دا جلال آبادیان ډېر بختور دي. والله شکر، جلال آباد خو ډېر ښه ځای دی. ملګري در سره راغلي دي؟ ملګري خو راسه نه یو همدغسې تنها راغلي ملګري م راغلي دي، زنګ یې وهلی وی راشئ. ما بتاره لکه چې ملګری د سلام کس در پاتې نه ولې ملګري ډېر لرو الحمدلله. تا په څېر ډېر ملګري لرو. کونړ کې خو هم ښه میله یي ځایونه ستا داسې ځای ویلی سې چې هغه به وي؟ کونړ کې میلې ځایونه ډېر دي، هغه داسې ده سرسبزه دی. نو چې کوم ځای ته لاړ شي هر ځای د چکر دی، هر ځای د چکر دی. بیا داسې ده که یوه جمعه ورغلې بله جمعه به بیا شاعر یې شیرین ټولګه به چاپوي. ځکه دونه شین ځای والله شاعران هم ډېر لري الحمدلله، شاعران ډېر لري. دا سړی څه زورونه وایي. ډېره مننه. خیر اوسه. دې سره زموږ نه کېږي. وروره ستړی نه سې؟ معذور دي، ما ته را معلوموه که دې ماشین ته ور ماشین ته معلوم. تاسې نوم دوستان ته ووایه. نوم مې اورنګزیب ده. اورنګزیب د کوم ځای؟ زه د ننګرهار خوږیاڼو. اوس یې زور معلوم سو که لا یو ګزار لا وکړه؟ چا معلومه زه ته بې سره ګورو، ته یو ګزار وکړه. وای والله یاره کلب دې کړی ده او که غوښه ډېره خورې؟ والله کلب ملب خو نه کړی. اوس بابا دې در خبر نه سي، وایي کار ته وروره ولاړېدلی نه سي او دلته بیا داسې نه، دا خو اوس تفریح دپاره راغلي وو، خپل کار هم کوو. اوس هېوادوال خوشحاله دي اوسني وضعیت نه؟ ځکه امنیت مشکلات نشته؟ شکر ده، خوشحاله دی او ښه ډېر. جار دې سمه ډېره زیاته مننه. بوکسانو کې تکړه یې، خبرو کې کمزوره یې. چې بوکسان ستا وایي خبرې زما وایي بیا به خوند کړی و. ملتیا را سره پر نړۍ غواړو سرلوړی او اوچت افغانستان. ولا ومې نه ویله چې دې اوس واده کړی که زده یې کړې ده که دغسې ګل ځینې په غاړه سوی دی. وایي واده یې دی نه، واده یې وکړو. مبارک. موږ خو مسافر یو، ګل مو راوړی نه ده. بس دا ګل به راواخلو که نه بېرته به یې یو ورې داسې کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس نو که چکچکه ورکوي که دعا ورته کوئ؟ یاره زه یم تر دا چکچکه به دعا صحیح د دپاره ګټه کوي. نو خدای دې بس خدای پاک دې ښه ژوند ورکړي، خدای دې ښایسته ژوند ورکړي. ګډ ژوند بیخي یو غټه باچهي ده. نو هېوادوالو ته دې نوم ووایه. انعام الله جان، نن دې واده و، واده تېر سو که واده به اوس آماده کېږي؟ نن مې واده و. نو خو دیګونه دې چاته پرېږدي ته؟ زه ملګرو سره په چکر راووتم. اوله ورځ لا په چکر راوتلی وروره، دا وخت لا څونه پاته ده؟ نو وځو اوس نه په چکر ووځو. نه زه بیا داسې وایم لکه چې ځای په خوښه باندې نه داسې اوس لا ځینې راووتو.
نه موږ بس ناوخته ورځو که نه په خوښه باندې دې دوستي کړې زه وایم لکه ځای به دې خوښ نه یاسې به بېرته ځینې راوځې نو نه نه اوس موږ هلکان به موږ په چکر راغو بس ماشاءالله دا نو دوستان لرې دا ټول در سره راغلي هو ټول راسره راغلي څه شي دا اوس د خسر د کور کالي دي که ستاسې خپل کور کالي نه خپل ملګرو راله کړي هغو کالي ته ولې په غاړه نه کوو یاره دا هغه تاسو ته کالي درکوي که نه درکوي نه زمونږ هغه رواج نه دی که نه ملګري کوي دا ټول ملګرو درته کړي دا څنګه رواج ده ولا بس ملګري دا زموږ رواج همداسې دی تاسې بیا ستا نږدې ملګری کم یو داسې هغه تاسې سره په دې شیانو کې ډېره همکاري کړې ده دې کې وګوره چې کم یو ملګری تا ته نږدې ټولو خرچه کړی هر یو یو چې ستا بیخي سکرتر غوندې یادېږي هغه کم یو ده دې کې راځه له خیره سره ته راسه جوړ په خیر ستا ملګري ته دې واده ډېر مبارک ته مجرد یې که تا خپله واده کړی نه ما واده کړی دی نو خو تا واده کړی ده همدا کیسه وه چې بس د ده غم دې مه اخیستی ولا چې بس سیسټم نه دم ګډوډ و بس مې الله شه راجل مې شپې دی ورته وکړه واده ولا اوس سیسټم یې سم ده خو نن یې بیخي سیسټم سره خراب ده چې داسې دا سیسټم یې نن جوړ کړه خو الله دې نور ورحمي واقع ژوند دی خدای ورته الله دې خوشحالۍ درکړي نور هیوادوالو سره هم خبرې کوو خدای دې هر چا ته ښه ژوند ګډ ژوند ورکړي دوستي بدي په رقم نه ځکه که په ناخوښه باندې وسي نو بیا داسې وبوله چې بس دی به هره ورځ په پارک کې استقلال مونږ ګټلی دی د وینو په قیمت افغانستان سلام علیکم وروره جوړې په خیر شکر دی حال دې جوړ کړی و وروره اوس تا ته که موږ تیاره په لاس درکړو ته به څه نخرې کوې دا خو د تیارې نه بدتر دی ولا تیارې نه خو ځکه نه ده بدتر چې نه بمبار کولی سي نه د غونه تیر نه بمبار باندې ټوله کیسه یې 50 روپۍ ده 50 نه 30 د خاطر راغلی ون ته فامیل سره راغلی یوازې راغلی نه یوازې ما د انډیوال مې راغلی انډیوال دې ولې هلته درولی انډیوال مې زه نه رانوځم څه په مې دل رانوځه خو دا نه رانغلی ولاکه دا اوس اقتصاد په نظر کې نیولی یا تا پر کم کنجوس ملګری نه دی ملګری به دا وایي زما زړه نه ښه کوي خراب دي که خوند نه کوي دا د یوانانو له خاطره دي نه خو دا بس کله کله شی سي سړی یو لوبه وکړي نو بس نه رانوځم خو د خپل ټینګار وکړه که نه وضعیت ژوند زندګي ننګرهار کې څنګه تېرېږي الحمدلله بس قلاري دا من راغلی سوله ده خوشحاله دي انشاءالله انشاءالله ټول خوشحاله دي الحمدلله اوس تاسې جمعې په ورځ نه بغیر بیا کومه ورځ کې تفریح ته وځئ علي جمعې ورځ بیکاره وي جمعې ورځ چکر ته وځو خیر او بیا جمعې نه بغیر بیا مصروفه یاست او مصروفه یو کاروبار کسب لري او څه شي کوئ د خیر رسکاري کوو بس خو دا بس غټ کار دی کمال ده نو بس څه کوې ته استاد یادېږي یا شاګرد یادېږي استاد خپل دکان هم دی وایي والا خو بیا خو بیخي باچا یې نو بس څه کوې بس خوشحاله سره تاسو سره مننه خبرې وکړې خوشحاله اوسې مننه ډېره مننه ملتیا را سره وکړئ داسې ورځو نورو هېوادوالو ته هم دنیا زنګ ورانوي په دې علت افغانستان خدای تل لري په عمل دا جنت افغانستان وروره دغه د څال جوړ کړی دا خلکو ته ولې دا تکلیف ورکوي استاده دا څال ده دا دونه ظلم مخ نورې واړه وروره څنګه یې جوړ تکړه شه ښه دی څه ظلم دې شروع کړه هغه نارې وایي ته مګر تا دلته رژونه نه هغه د خوشحالۍ نارې وایي مه کوه دا به د خوشحالۍ نارې نه وي نو خوشحالۍ نارې دوستانو ته دې نوم ووایه زما نوم زاهد الله دی زاهد الله جانه ولا دا خو بیخي ډېر خلک وو ما خو دا د ظلم نارې دي زه ولا دی تر تر ومې نه دا د خوشحالۍ نارې لکه موږ چې تېر وخت بریا وکړه کرکټ مېلې وړاندې دا راته ووایه چې د لیدې مسؤلیت شی ده د جنریټر غټ چالان ده او خلک دورې ځغلی او دا زما مسؤلیت ده چې خلک راشي سیل ته راشي چکر ته راشي او چکر دپاره دا جنریټر دی دغه چې انجن منجن سیستم دی ورسره اوس د دوی وخت پرس و که څنګه او دې وخت پوره شو اوس څونه وخت تاسې ورکوئ دې تقریبا 15 دورې دي خو دې د ما 10 دورې ورکړي وایي 15 دورې دي بیا د دې ورکړې چې د دوی نارې خوند خوند یې واخلې ژوند زندګي په اړه باندې راته وایي څنګه تېرېږي او د جلال آباد خلک زیاتره کومو ورځو کې چکر ته وځي جلال آباد خلک د پنجشنبه او جمعه ورځ خالي ورځ بیا لږ راځي خو جمعه ورځ باندې بیا داسې چې رخصتۍ نه ټول خلک راځي ډېر خلک راځي ډېره زیاته مننه خدای دې برکات جنت افغانستان پر نړۍ غوړو سر لوړی او اوچت افغانستان ولې دونه سوچو کې غر کې نو سلام علیکم جوړې بچی دې راوستلې نه خور مې ده خور دې راوستلې ماشاءالله خوره سره نو بیا مینه بیخي یاره ډېره مهمه ده ځینې کسان خویندو ته ارزښت نه ورکوي ځکه مې وویل نه ناپوهي ده که نه وایي چې وایي خویندې چې کښېني ورونه ستایي
ورونه چې کښېني خویندې بل کوي نه همدغسې ده. نو دا خورکۍ دې نن راوستلې غواړي چې یو چکر ورکړي نو والا موږ د ساختماني کارونه کوو دومره نه وزګارېږو نن وزګارو بس دې د ما هم ځان سره راوړو چکر غټ کار دې کړی سوچ وکړې نه زه نه پوهېږم چې اوس تا سره سوچ موږ وتښوو څه وکړو دې د تا سوچ کې کنه وای دې کې نه کینو هغه کې کینو هغې کې هغه ځای نه را روان کړی یم دې ځای پورې کومې کې به له خیره کښېنې دې کې کښېنې خو د دې بیا لکه د کمزوري موټر سپارې نه پیدا کېږي والا همدغسې ده څه وخت راهیسته ورته ولاړ یې غونډ ورکې یو کس ناست خو دا د ماشومانو فرمایش ده که نه زه چې کله لورانې راوباسم 2 لورانې لرم هغوی بس همدا کې دوکان ته ورولې اوس خوراک شی به غواړي مګر د لوبیا پر کوتي به لاس درته کښېږدي وایي ما ته دا رانیسه ماشوم بس موږ اریان یو نو همدغسې د هغې خوښه ژوند پکې زندګي روزګار څنګه بیخي شکر دی هم د دې څه خوشحاله یو چې ښه ټیټ هم ساتي د امنیت په لحاظ که راته ووایاست ننګرهار اوس څنګه ده شکر دی بیخي ښه دی داسې ساعت امنیت جوړ دی امنیت شته ښه انشاءالله ټیټ امنیت دی ستا او ستا خورکۍ ته ښه منظره غواړو خوشحاله اوسې ډېره بس زیاته مننه. نو خدای پاک دې د هیڅ کورنۍ مشر نه کموي حاجي صاحب را مخکې سه له خیره سره بسته دعا مې درته وکړله او ته دورېځې دا دعا خو موته نه وه څنګه یې شکر د خدای فضل دی الله رحم دی ماشاءالله بسته کابینه در سره ده نو او بس څه وکړو نو په دې کې دې بچان سته خویندې دي دي څوک دي دا مو بچیان دي او ورېرونه مې دي ماشاءالله ډېر ورېنونه که ډېر بچان دي بس مساوي به انشاءالله ستاسې نوم موږ ته ووایاست زما نوم حاجي مجاهد دی حاجي مجاهد حاجي صاحب ژوند زندګي څنګه تېرېږي او ننګرهار خلک ماشاءالله نن دغه دی راوتلي جمعې په ورځ باندې شکر دی الله رحم دی خدای فضل دی ښه تېرېږي منظره کوئ له خیره سره تاسې هم چکر باندې او راوتلي بس چکر باندې راوړو خات مو تېر ده نو الحمدلله څه فکر کوئ چې اوس د امنیت له لحاظه راته ووایه امنیت ستا نشته دی شکر دی الحمدلله ټول ملک کې پوره امنیت دی پوره امنیت دی عینکې دې د پوره وړو څخولې دي که د شوق ده نه دا سترګو تکلیف لرم نظر مې کم دی شوخي مې در سره وکړه خدای پاک دې سترګې روغې که صحیح ده مننه تاسې کوچني کوچني بچان یې راوستلي دي تاسې هم خپل فامیل ته وخت ورکوئ ارزښت ورکوئ ارزښت یې دا ده چې که چانس و فرصت مو پیدا کړئ یو کوچنی منظره ورکوئ موږ خو منظره وایو دوی یې چکر بولي که نه پر نړۍ غوړو سر لوړی او اوچت افغانستان وروره زړونه یوازې ځوانان نه لري سپین ږیري هم زړونه لري که دغسې نه ده حاجي کاکا ستړی مه دا مې ځکه وویله چې چکر ته خو ځوانان راوځي اما زړونه خو باید چې سپین ږیري هم تروتازه وساتي او بالکل صحیح ده او د صحت دپاره تر سیرونانو همدغه چکرونه صحیح دي نو که دغسې نه ده حاجي کاکا دوستانو ته خپل نوم ووایه زما نوم محمد ابراهیم د کوم سیمې اوسېدونکی دی د سرخود ولسوالۍ اوسېدونکی نو نن خپلو بچانو لمسیانو سره او نن جمعې ورځ وه او د لمسیانو مې خواهش وکړه چې مونږ ویسه نو دوی مې راوسته دلته چکر ته خوشحاله خو یې او الحمدلله زه به له خیره سره ته خو راسه خو نوم نه راته وایې راسه له خیره سره دې خواته داسې ودرېد آفرین څونه بیداره ماشوم ده ماشاءالله او ماشاءالله لمسی دې ده نوم دې څه دی عبدالسلام عبدالسلام ماشاءالله ته مکتب وایې نه وایې مکتب وایم څوم ټولګي کې زه دویم ماشاءالله څوم نمره یې صنف کې بیا خبر نه یم خبر نه یې ترې صحیح ده نیکه سره راغلی یاست نن تاسې به له خیره سره کوم هغو کې سپارېږئ کومو کې به ګرځئ تاسې چکر به چېرته وهئ ډېر کوششونه کوي والله دا خو چې ورسي حاجي کاکا د نوي حکومت په راتګ سره د امنیت په لحاظ راته وایي ننګرهار کې امنیت او ماشاءالله امنیت ډېر ښه ده او ډېر خوشحاله یو او خدای دې نورم امارت ته وسه ورکړي چې نورم امنیت ټینګ کړي یعنې خلک اوسني وضعیت نه خوشحاله دي انشاءالله او ورو ورو وضعیت ښه کېږي امید لرو الله ته چې خدای به افغانستان آباد کړي سوکاله کړي خوږې خبرې دي د قربان دې سم ډېره زیاته مننه مزاحمت مو تا او ستا لمسو ته کړی نه وي نو ډېره زیاته مننه جنت افغانستان پر نړۍ غوړو سر لوړی هیوادوالو ډېره زیاته مننه ستاسې له مینې او ملګرتیا څخه د هیواد په ګوټ ګوټ کې په هر ولایات په هره سیمه کې دي د ننګرهار په څیر باندې مینه ورورولي او ښه فضا خوره وي
دا و د ننګرهار د جمعې ورځ چې موږ دغلته له هیوادوالو سره خبرې اترې درلودلې او د دوی په اصطلاح باندې هم مو چکر ووهی او هم مو راپور درته ثبت کوي. تاسې چې هر چېرته یاست خوشحاله، نیکمرغه او له سوکالۍ ډک ژوند ولرئ.